अस्सलाम वालेकुम मलगरू, उम्मीद लरम چې خبرې ملګرو زمونږ د نننۍ ویډیو د پاکستان یو زبردست بیټسمن فخر زمان د بایوګرافي باره کې را نو پر نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته فخر زمان د ژوند په اړه معلومات درکم. نو کوم مرګري چې زمونږ په چینل کې نوی نو زمونږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ ځکه چې دا چینل مونږ د کرکټ مینوالو لپاره جوړ کړی دی. دوستانو د فخر زمان فورانوم فخر زمان دی. فخر زمان په 10 اپریل 1990 کې په خیبر پختونخوا کاټلنګ مردان کې پیدا شوی وو. د فخر زمان د فلار نوم فقیر ګل دی. فخر زمان د لسم پورې تعلیم په مردان های سکول کې کړی دی او فخر زمان بیا 14 کالو په عمر کې کراچۍ ته لاړ او هلته پاکستان نیوی سکول کې داخله واغسته. دوستانو د فخر زمان د وړوکوالي نه د کرکټ سره ډیر زیات شوق وو. نو د فخر زمان فلار په فخر زمان ته په کرکټ کولو باندې ډیر زیات قاریدو ځکه چې فخر زمان فلار غوښتو چې فخر زمان اعلی تعلیم حاصل کړي، خو فخر زمان بر دې باوجود په کلو کوسو کې کرکټ کاوه. فخر زمان په یو انټرویو کې وایي چې زما فلار به ویل چې ته نه عمران خان جوړې دی شو نه شاهد افریدي فرید او کرکټ. فخر زمان په 2007 کې په پاکستان نیوی کې په ډیوټي باندې ولګید، خو فخر زمان په دې کې ځل نه لګیدو ځکه چې فخر زمان د کرکټ سره ډیر زیات شوق وو. فخر زمان په 2008 کې په پاک نیوی کې ډیوټي فری خو د او شپه ورځ یو کړه او کرکټ ته توجه ورکړه. په 2012 کې په کراچۍ کې د زین خان کرکټ اکیډمي له طرفه یو ټورنمنت جوړ شو چې بری کې فخر زمان د کراچي سټارز په ټیم کې شامل شو چې بری کې فخر زمان تباهکون بیټینګ وکړو. په کراچۍ کې د یو کال کرکټ کول نه بعد بیا فخر زمان په 2016 کې د نېشنل ټي20 کپ لپاره د خیبر پختونخوا په ټیم کې شامل شو. په 2016 نېشنل ټي20 کپ کې فخر زمان د خیبر پختونخوا په ټیم کې خلو وکړه او په 2016 نېشنل ټي20 کپ کې فخر زمان ته د بهترین لوبغاړي ایوارډ هم ملاو شو. او بیا فخر زمان د 2017 قائد اعظم ټرافي لپاره د خیبر پختونخوا په ټیم کې شامل شو او په 2017 قائد اعظم ټرافي کې فخر زمان د خیبر پختونخوا ټیم لپاره خلو وکړه. خو دوستانو بیا فخر زمان د قسمت ډیوا حل بل شو کله چې پاکستان سپر لیگ پی اس ایل فرانچایز لاهور قلندرز فخر زمان په خپل ټیم کې شامل کو او دا فخر زمان لپاره د خوشحالي خبرو ځکه چې فخر زمان په اول ځل باندې په پاکستان سپر لیگ کې شامل شو. په 2017 پی اس ایل کې فخر زمان د پېښور زلمی خلاف په دویم میچ کې 106 رنونه جوړ کړو چې فخر زمان د خبيټینګ په وجه باندې لاهور قلندرز دا میچ هم وګاټو. په 2017 پی اس ایل کې د ښې کارکردګۍ نه بعد فخر زمان د پاکستان کرکټ ټیم کوچز او سلیکټر ځان ته متوجه کړو. نو د ډیر زیات سټرګل او خوارۍ نه بعد فخر زمان اخرکار د پاکستان لپاره اولنې ټي20 انټرنیشنل ډیبیو میچ په 30 مارچ 2017 کې د ویسټ انډیز خلاف وکړو او بیا فخر زمان د پاکستان لپاره اولنې ون ډے انټرنیشنل ډیبیو میچ په 7 جون 2017 کې د ساوث افریقا خلاف وکړو او بیا فخر زمان اولنې انټرنیشنل ټیسټ ډیبیو میچ په 16 اکتوبر 2018 کې د استرالیا خلاف وکړو او بیا په اپریل 2017 کې فخر زمان د چیمپئنز ټرافي لپاره د پاکستان په سکواډ کې شامل شو. فخر زمان د خپل کرکټ کیریئر بیسټ میچ په 2017 چیمپئنز ټرافي کې د انډیا خلاف کړو. فخر زمان په 2017 چیمپئنز ټرافي فائنل میچ کې د انډیا خلاف 106 رنونه جوړ کړو چې دا فخر زمان په انټرنیشنل ون ډے کرکټ کیریئر کې اولنۍ سنچري وا او فخر زمان ته په دې میچ کې مین اف دی میچ ایوارډ هم ملاو شو چې پاکستان په اول ځل انډیا ته په چیمپئنز ټرافي فائنل میچ کې بدترین شکست ورکو. او بیا په 2017 کال کې د ښې کارکردګۍ نه بعد فخر زمان په مئی 2018 کې د انګلند ټور د لپاره د پاکستان په سکواډ کې شامل شو او بیا په 20 جولای 2018 کې فخر زمان د زیمبابوې خلاف په دریم میچ کې ډبل سنچري جوړ کړه چې فخر زمان په دې میچ کې 210 رنونه جوړ کړو او بیا فخر زمان په 18 اننګز کې په ون ډے کرکټ کې تیز ترین 1000 رنونه جوړ کړو. په 2018 کال کې د ښې کارکردګۍ نه بعد بیا فخر زمان د 2019 ورلد کپ د لپاره د پاکستان په سکواډ کې شامل شو. تاسو ته یاد وي چې فخر زمان په 4 اپریل 2021 کې د ساوث افریقا خلاف په یو ون ډے میچ کې 193 رنونه جوړ کړي چې دا یو غټ ریکارډ دی. او بیا فخر زمان په سپتمبر 2021 کې د آی سی سی ټي20 ورلد کپ د لپاره د پاکستان په سکواډ کې شامل شو. نو کومه د فخر زمان د ریکارډز په حواله سره خبرو کو نو فخر زمان په ون ډے کرکټ کې زیات سکور کړی دی ځکه چې فخر زمان په یو میچ کې 190 رنونه هم جوړ کړي دي او 193 رنونه هم جوړ کړي دي او بیا فخر زمان په ون ډے کرکټ کې 210 رنونه هم جوړ کړي دي چې دا تیز ترین سکور دی. او دین علاوه فخر زمان په ون ډے کرکټ کې زیات ډبل سنچریانې هم جوړې کړي دي. انګر فخر زمان د انکم په حواله سره خبرو کو فخر زمان د یو ون ډے میچ 8 لک روپے اخلي او فخر زمان د یو ټي20 میچ 5 لک روپے اخلي. دین علاوه فخر زمان ته په پی اس ایل کې د یو سیزن 90 لک روپے هم ورکول کیږي. نو خوګو مرګرو داوود فخر زمان د کرکټ کیریئر او د ژوند په اړه معلومات نو کچرته تاسو دا ویډیو خوښ شوی ویډیو ته ضروري لایک ورکړئ، چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دا و زمونږ نن ویډیو ان شاء الله په بل نه ویډیو کې ملاویږو. د الله پامان.